سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. دوهمه د حقوقو د ازادۍ اصل و. د حقوقو د ازادۍ اصل ډېر ښه نوم ده. ازادۍ او استقلال خو ډېر ښه نوم ده، ولې دلته یو شی ده په عموم کې به یوه قاعده د کفارو هغه څوک چې د مسلمانانو په وړاندې له فکري جګړو نه کار اخلي درته ووایم، او دا د الله جل جلاله په قرآن کریم باندې ثابته ده. هغه دا ده چې الله جل جلاله په قرآن کریم کې د آدم علیه السلام په کیسه کې ذکر کوي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين. دا خبره کیږي. په دې کې یو مهم اساس دا ده کله چې دښمن او کفار د ما او تا په وړاندې دا د شیطان له وخت نه را شروع ده چې آدم علیه السلام سره دښمني پیل کړې ده. کله چې د ما او تا په وړاندې له فکري جګړې کار اخلي تغییر د اسماو به کوي. اسم به یو وي حقیقت به بل وي. شی به کوي تغییر د اسماو به کوي، او په تغییر د اسماو سره به بیا د خلک او په اسلامي ټولنه کې خپل نفوذ کوي، ولې په خپل اصلي نوم باندې په خپل اصلي حقیقت په اسلامي ټولنه کې بیا هغه شی نشي کولی، نفوذ نشي کولی. نو یو مهم شی دا ده چې دوی به چی کوي تغییر د اسماو کوي. دا د الله په قرآن کریم باندې دا خبره ثابته کړې، ځکه چې کله شیطان علیه لعنه دا د آدم علیه السلام اړوند مثال هغه یوې خلاف اولا کار ته مثال تشویق او د الله جل یو امتحان پرې راغی او په هغه کې بیا پاتې راغی. خو دا انبیا معصوم دي د موږ تاسې د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې یوازې خلاف اولا کار ترې نه وسو. نو هلته ده له دې دسیسې کار واخیسته، آدم علیه السلام ته دا خبره وکوله او بیا هوا ته چې دغه ونې نه چې تاسې دغه د غنم دانه له دې نه الله نه یاست منع کړي، مګر د دې په خاطر باندې منع کړي یاستئ چې یا له تاسې نه ملایکه جوړ سي او یا تاسې همیشه په دې جنت کې واوسئ. یعنې هغه شجره هغه ونه چې مثال په هغه سره خلاف اولا کار سره ته رسېده، هغې ته یې نوم د دې ورکړي چې یا به ته پرې مثال د ملایکو په جمع کې راځي او یا به همیشه هغه د تا دخول او همیشهوالی به د چېرته راځي په جنت کې راځي. دلته یې هغه اسم تغیر ورکړو. نو بنا دا له دې مسلې سره ما دا خبره بیان کړه چې د حقوقو د ازادۍ اصل ازادۍ خو ډېره مهمه ده، حق خو ډېر مهمه ده په اسلامي شریعت کې. ازادۍ ته هم یو خپل مقام ورکړل شوی، حق ته هم خپل مقام ورکړل شوی. دلته دوی د بیان ازادي تر عنوان لاندې، دلته دوی د ښځو د ازادۍ تر عنوان لاندې، دلته دوی د شخصي ازادۍ تر عنوان لاندې، دلته دوی د سیاسي ازادۍ تر عنوان لاندې، دلته دوی د عقیدوي ازادۍ تر عنوان لاندې دغه مفاهیم وړاندې کوي. د دې خطرناک عواقب څه دي؟ خطرناک عواقب دا دي که د بیان د ازادۍ مفهوم د دوی ده په اسلامي شریعت کې ټولو بهترینه د بیان ازادي موجوده ده. دا په بل هیڅ نظام کې موجوده نه ده. هغه دا دی چې خپل چوکاټ او محدوده لري، له دې به نه وځي. کله دې ووتې خو د یو بل چا په ناموس باندې د یو بل چا په عزت باندې تیری کوي او تجاوز کوي. دا خو نه درته روا چې د خپل ځان لپاره د بیان د ازادي. یو ورځ مې یو کتاب کوت د افغانستان کې د ژورنالیزم بهیر په هغه کې د محمود طرزي قول راخیستی و او دا خبره یې کړې وه چې قلم دا په دې باندې مکلف نه ده چې مثال چې هغه تر حق پورې مثال محدود کړل شي، بلکې قلم باید لیکل وکړي که هغه حق وي که نه حق وي. دا د دوی هغه د سیکولرزم د سرلارو په افغانستان کې د هغوی قول ده چې قلم باید محدود نه وي تر دې پورې چې هغه د یو حق لیکنه وکړي، بلکې قلم باید لیکل وکړي که حق وي او که نه حق وي. نو دلته د بیان ازادي دا شی ده په اسلامي شریعت کې چې د بل چا باندې به مثال تجاوز به نه کوي، تهمت به نه پرې تړي، بلکې یو حقیقت به وایي او د چا هغه رسوایي به نه کوي، بلکې د خیرخواهي په نیت په یو چا ته خبره کوي. همداشان د عقیدوي ازادي خبره دلته کېږي. عقیدوي ازادي خو په اسلامي شریعت کې دا ده چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې حتی اهل ذمه خلک ژوند کولی شي. ولې عقیدوي ازادي دا نه ده چې دلته بیا تفاوت د مسلمان او د کافر نشته، دلته تفاوت د مثال د ملحد او د مسلمان نشته، دلته تفاوت د هغه د سیکولر او د مجاهد نشته په اصطلاح باندې. عقیدوي ازادي دې ته نه ویل کېږي. عقیدوي ازادي خو یوازې که تاسې پام کړی وي د یهودیت تر چتر لاندې نور ادیان او د هغوی هغه پیرویان ژوند نشي کولی او نه دوی دا هغه ورکوي. ولې اسلامي شریعت اهل ذمه خلکو ته هم خپل هغه چوکاټ کې او حدودو کې هغه ازادي ورکوي، هغوی په خپل دین باندې پرېږدي. خو دلته د دوی له عقیدوي ازادي څخه مقصود دا ده چې که هر څوک غواړي که نن مسلمان وي کولی شي سبا کافر سي، کولی شي بل ورځ مثال الحاد ته ولاړ سي، بل ورځ بل نظریې ته ولاړ سي، په دې باندې به څوک شي نه لري، کار نه لري. همداشان سیاسي ازادي وایي دلته باید موجوده وي. دا سیاسي ازادي کې نه ده که یو څوک هر ډول نظریه خپلوي، که هغه د سیکولریزم یا کمونیزم یا بل نور نظریه خپلوي، او دلته له دې نه هغه سیاسي پلورالیزم هم تشکیلوي چې هغه مختلف احزاب سیاسي جوړوي چې بیا یو له بل سره په یوه مسله باندې اتفاق د دوی نه راځي. دا د دوی د همدې ازادیو تر عنوان لاندې تعبیریږي. همداشان دا نورې ازادي د حقوقو د ښځو د حقوقو ازادي یا په اصطلاح د ښځو ازادي یا شخصي ازادي. شخصي ازادي ته کولی شي چې هر ډول ناروا کار سرته ورسوي، تا به څوک نه راګرځوي. که ته خدای دې وکړي چې هر ډول یو بد کار او بد پیل وکړي په دې ټولنه کې هر ډول فحشه خوره کړي، تا ممانعت څوک نشي کولی.
نو دا خو ازادي نه بلل کېږي او نه دغه هغه اصول دي چې هغه د انسانیت د ترقۍ او د خلاصون لپاره راځي، بلکې په دې سره انسانیت هغه د انسانیت له کچې نه د حیوانیت کچې ته لویږي. دغه انسانان بیا هغه له خپل اصلي چوکاټ نه طرف دي هغه درندهتوب او د حیوانیت ته ځي کله چې له د خپل چوکاټ نه وځي. که تاسو د اروپا د خلکو ژوند بس وګورئ یا په خپل د امریکا د دغو خلکو تاسو بل دلی په سړکونو باندې لکه خسپۍ جوړې کړي دي، همدغسې کشوي لیدلي مې دي. اوس خو هغه ټولو سره په جب کې موبایلونه پراته دي. تاسو بل دلی یو څوک راولاړېږي له تمساح سره واده کوي، یو څوک راولاړېږي له سپي سره واده کوي. نو دا هغه د ازادیو اصل دی او حال دا چې دلته انسانیت د انسانیت له کچې نه د حیوانیت کچې ته واچاوه. دلته په دې کې هغه د انسانیت هغه کومه ماده سوه او جوهر سوه هغه پاته نه سه، بلکې انسان د یو حیوانیت طرف ته بوتللو او هلته یې واچولو. او همداشان نور لکه مساوات. دا اسلامي شریعت چې کوم مساوات غوره کړی په اسلام کې مساوات شته، خو هغه مساوات خپل چوکاټونه لري. دي مساوات دې ته نه ویل کېږي. مساوات که 50-50 ته وویشي په دې کې بیا عدل نشته، دا بیا په ظلم باندې بنا ده، ځکه هغه بیا ډېر امور دی هغه ته نه ځو چې بیا موضوع ډېره سره پراخه نه شي. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير الله كلا ما